بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی ټولو هغه څخه د زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د انګلیش الفابet یا د انګلیسي ژبې د الفبا توري A اپل بي بال سي کټ. راځو په انګلیسي کې د الفبا توري څو الفبا توري لري انګلیسي. د انګلیسي د الفبا توري شپږ دي ټول. دا چې دي کاپیټل لیټر یا په غټو حروفو دي دا لیکل شوي دي، دا ټول شپږ لیټرې دي. دلته په پاس په انګلیسي تلفظ لیکل شوی، لاندې په پښتو باندې ورته لیکل شوی چې مثال په دې شکل سره آواز ورکوي، دا حرف توری سره هم آواز ورکوي یا ویل کیږي، یا دا توري په کوم شکل سره ویل کیږي. راځو د لومړي تور نه پیل کوو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z یا Z. مثال دا چې دا شپږ توري د الفبا توري چې دا په غټو حروفو یعنی په غټو حروفو باندې په دې شکل سره لیکل کېږي. اوس راځو ګورو چې مثال د دې هغه د وړو حروفو فارم څنګه دی، یعنی سمال لیټر. هغه مثال کاپیټل لیټر، دا اوس مثال سمال لیټر. راځو ګورو چې مثال د دې هغه واړه توري په څنګه شکل لیکل کېږي. لکه A ته وګورئ، A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z یا Z. نو دا د انګلیسي د الفبا واړه توري یعنی سمال لیټرز. نو دا هغه واړه شکلونه دي چې مثال په واړو شکلو باندې سره لیکيږي او په واړو باندې په دې شکل سره لیکيږي او تلفظ یې نشه هغه یو شان تلفظ ده. اوس راځو واول لیټرز. په دې شپږ انګلیسي لیټر کې واول یا आवाज لرونکي توري کم یو دي. اوس راځو چې आवाज لرونکي کوم دي. A مثال دا आवाज لرونکی ده، E I O U. دا پنځه چې دي دا आवाज لرونکي توري دي. نو یویشت چې دي هغه کانسوننت دي. راځو وای ته. وای کله چې مثال د دې پنځو حروفو आवाज ورکي نو په هغه شکل کې واول او आवाज لرونکی راځي، او که په دې که چیرې د وای توری د دې پنځو تورو आवाज ورنکړي نو بیا کانسوننت شمیرل کېږي، یعنی بې آوازه شمیرل کېږي. نو اوس موږ ویلی شو چې په انګلیسي کې یویشت توري چې دي بې آوازه دي
او وای چې د استثناء ده مثال کله واول ده او کله مثال کچیرته आवाज د 15 تور ورکې په واول کې شمیرل کېږي او کچیرته د 15 تور आवाज ورنکې نو بیا کانسوننت ده نو موږ د سوال شو 15 واول دي او 21 کانسوننت دي دا به تاسو زده کړئ یعنی 15 आवाज لرونکي دي او 21 بې आवाज دي د دې مسلسل لیکل چې څنګه تاسو لیکئ یو بل پسې مثال ا پسې چې راځي مثال ا بي راځي سی راځي په مسلسل تر زد پورې د زده کوي او یا زی پورې د زده کوي او د دې فرق هم زده کوي چې مثال کوچنی حروف په کوم قسم لیکل کیږي او لوی حروف په کوم قسم لیکل کیږي نو دا کیپیټل او سمال لیټر به دا تاسو زده کوي او تمرین کوي مشق کوي تاسو په دې باندې ښه پوه شئ او په لیکلو کې کوم ستونزه ونه لرئ Book1 Active English English Language Beginner Program انګلیسی په پښتو ژبه Book1 Active English Part 1 3 articles a an da درې ارټیکل موږ د انګلیسي ژبې په ګرامر کې درې ارټیکل لرو ارټیکل چې شته وي هغه کلمې چې د نوم څخه مخکې کارول کیږي او نوم توصیفوي دا ارټیکل په څو قسمه دي په دوه قسمه دي چې ډیفینټ قطعي او انډیفینټ نامعین یا غیر قطعي چې ډیفینټ کې دا یو مشخص شی لپاره استعمالوي چې یو شی مشخصي د هغې لپاره استعمالوي مشخص یو شی یو شی یعنی یونیک یو شی سپیسیفیک او بل مثال او ان دا عمومي کارول کیږي د یو شی لپاره خو یو شی نامعین وي مشخص نه وي چې مثلا دا مشخص مونږ په انګلیسي ژبه کې شپږ الفبا توري لرو چې په دې شپږ الفبا توري کې یو چې دي کانسوننت دي یعنی بې اوازه دي आवाज نه لري او 15 چې دي هغه واول دي چې आवाज لرونکي دي چې 15 واول ا ای ای او یو دا شری واول دي کله چې کانسوننت وي منګ استعمالو ار اسم چې په کانسوننت باندې پیل شو مونږ ورته چې استعمالو استعمالو او که په واول باندې پیل شو مثال مونږ په چې استعمالو ان استعمالو یو یو ان یو معنی لري examples دلته ګوره درې معنی دي زیړه معنی ده چې ده شنه معنی ده او سره معنی ده وای she wants an apple دا یو معنی غواړي خو دا مشخصه نه ده چې کومه معنی غواړي یعنی دلته مشخصه نه ده she wants an apple چې ده په چې باندې شروع شوی په واول باندې شروع شوی دلته وګورئ مثال په دواول په لیست کې شته ده نو دا she wants an apple یعنی مشخصه نه ده اوس راځو قطعي دپاره یا معین مشخص دپاره چې یو مشخصه معنی غواړي که نه وایي she wants the green apple وایي هغه چې غواړي هغه شنه معنی غواړي the green apples هغه شنه معنی غواړي یعنی کوم یو دا شنه معنی غواړي نو دلته مشخص شو اوس راځو بل مثال ته وایي he wants a book هغه یو کتاب غواړي د دې درې واړو کتاب نه چې هر کتاب وي یو کتاب غواړي مثال معلوم نه ده چې کوم کتاب غواړي سور غواړي شین غواړي ابي غواړي دا معلوم نه ده چې کوم یو کتاب غواړي که راشي ورته he wants the green book وایي هغه چې کوم کتاب غواړي شین کتاب دا کتاب غواړي دا مشخصه که کنه دا green one مثال مشخص دا مثال چې راځي green one
ا رابر یو پنسل پاک دا یو ربړي غوندې شی ده چې مثال کله په پنسل باندې خط ولیکئ او هغه پې پاکوئ پنسل پاک. آیټم 1 بیا هم لومړۍ برخه ده. نو راځو ان د واول دپاره کارول کیږي. اوس ګوره دلته اپل اول چې شروع شوی پیل شوی ده په څه شي باندې ای باندې که ویو چې یوه معنی ان اپل یوه معنی. اورنج په څه شي باندې شروع شوی واول لیټر باندې شروع شوی او باندې ان اورنج یو نارنج. ایک په څه شروع کیږي هګۍ په واول باندې شروع کیږي نو ان ایگ یوه هګۍ. او دلته ان امبریلا په څه یو باندې شروع کیږي نو د دې دپاره څه راځي واول باندې پیل شوی دا اسم نو د دې دپاره ان راځي یوه چترۍ. ریډ الاود په لوړ غږ ولولئ مثال دا شیونه په لوړ غږ سره ولولئ. ایگ هګۍ بیل زنګ یا جړنګانې هن چرګه پن قلم پنسل ډسک میز دفتري میز ته ډسک وایي نو دا دفتري میز. دا لومړۍ برخه. مننه چې تر دې دمه زما سره وې. دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی. که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ د نورو سره یې شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي.